ها د ټول نمخ کې چې هر یو پروګرام موږ شروع کوو هر یو سبجیکټ شروع کوو نو هغه سبجیکټ باندې باید ښه پوه شو چې so what is the special meaning of that لکه موږ مایکروسافټ ایکسل وایو نو مطلب د ایکسل په مینینګ باندې اول پوه شو بیا دا غینه پس به کلاس شروع کوو کنه دغه سي نن موږ د مایکروسافټ اولنۍ درس دی so it means first lecture موږ راځو د مایکروسافټ ایکسس انټروډکشن کوو چیرې مایکروسافټ ایکسس دی چې شي مایکروسافټ ایکسس څه د پاره استعمالیږي مایکروسافټ ایکسس څوک استعمالوي شي او مایکروسافټ ایکسس د چا د پاره دی د ټول نه لومړنی کوېسچن دا کیږي so what is Microsoft Access لکه تاسو already ویلي چې مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی سپیشلی اکاونټینګ لپاره استعمالیږي سپیشلی محاسبې لپاره استعمالیږي فاینانس کې استعمالیږي بانک کې استعمالیږي کنه نو دغه سه مایکروسافټ ایکسس چې کوم دی یو سپیشل ځکه استعمالیږي دی یو سپیشل مقصد لپاره So this is a very simple question. So what is Microsoft Access? نو د دې په ډیفینیشن کې موږ داسې وایو چې Microsoft Access a management system tools which can help you to store information in tables. Microsoft Access اصل کې یو داسې سافټویر دی چې موږ سره هیلپ کوي چې موږ خپل ډیټا په دې کې څنګه کو سٹور کو په کوم شکل کې سٹور کو موږ په ټیبلز کې Microsoft Access is a management system tools which can be used for to store information. یا داسې ویل شو چې Microsoft Access is used for database. Microsoft Access اصل کې مونږه د څه لپاره استعمالو د ډیټابیس استعمالولو لپاره اصل کې مونږ دا استعمالو So Microsoft Access چې کوم دی که تاسو نو داسې کوېسچن وشي فار ایگزامپل چې Microsoft Access related to which company Microsoft Access د کومې کمپنۍ related software دی so that's simple to say دا کورې د دې سره اولنې منشن شوی دی تاسو ته Microsoft So answer that is مونږ چې Access چې کوم دی Access program دا اصل کې یو مربوطه د Microsoft کمپنی ده یعنی Microsoft یو کمپنی ده چې دغه سافټویر دی پرووایډ کړی دی څنګه چل لګا ښکاري درته الته ګوره ښه تاسو ما پرونه ویلې چې خصوصا درس په ویلو کې چې خبرې کوي ماته ډېره زیاته غوسه راځي So please pay attention. Access اصل کې داسې پروګرام دی چې موږ سپیشلی دا د مایکروسافټ کمپنی له خوا موږ ته پرووایډ شوی دی او دا مایکروسافټ ایکسس پروګرام چې کوم دی د ډیټابیس کریشن لپاره استعمالیږي یا د ډیټابیس جوړولو لپاره یوز کیږي تاسو ګورئ نن سبا چې کوم دی مایکروسافټ کمپنی د ډیټابیس لپاره مختلفې سافټویر موږ ته پرووایډ کړي دي هغه سافټویر لکه تاسو ګورئ په بیسیک کې اولنۍ چې دی مایکروسافټ ایکسس دی SQL سرور دی MYSQL دی به د اوریکل کارپوریشن کمپنی چې کوم ده دا د ځانته کمپنی ده
دی به موږ ته سافټویر پروواید کړي چې هغه ته نن سبا ډیر زیات استعماليږي ډیر زیات ډیماند لري د دې هر یو پروجیکټ په $20,000 $15,000 $10,000 سره کریټ کیږي جوړي خلک دا نو هغه موږ سره اوریکل دی نن سبا SQL سرور او اوریکل چې کوم دی دواړه سره کمپټیشن کې روان دي که تاسو چیرته غواړئ چې سي فار ایگزامپل په وختي راځي کنه 2 بجې فکس راځي ها فکس 2 بجې کلاس کې به تاسو سره نو کوم غواړو چې د په ډیټابیس کې مخکې لاړ شو زمونږ دا ډیټابیس فیلډ شي یا زمونږ رشته شي دا نو تاسو اول مایکروسافټ ایکسس یاد کړئ ورپسې مایکروسافټ سیکول سرور یاد کړئ سو MySQL یاد کړئ او دا شان تاسو you can study اوریکل د سره نورم ډیره زیاته سافټویر شته لکه DB2 یو سافټویر دی سیسبیس یو سافټویر دی سیسبیس په نوم باندې خبر تم خلشته خو ډیر مشهور نن سبا چې کوم دی هغه مایکروسافټ ایکسس دی SQL سرور دی MySQL دی دا ډیر زیات نن سبا استعماليږي نو خبرم دا کوله چې مایکروسافټ ایکسس is a management system tools which can help you to store information in tables مایکروسافټ ایکسس اصل کې یو داسې ټولز دی داسې سافټویر دی چې د دې په ترو موږ یو ډیټابیس جوړولای شو چې په هغه ډیټابیس کې زموږ چې سٹور کیږي ډیټا یا موږ داسې وایو چې مایکروسافټ ایکسس is used for what database so دلته یو کوېسچن منځ ته د ذهن ته راځي زموږ چې دا ډیټابیس اصل کې ویل شي څه تخپله what is database so Microsoft Excel هم یو ډیټابیس لپاره یو پروګرام دی چې استعماليږي you have to tell me brother ډیټابیس څه شي ته ویل شي موږ ته تاسو نو کینا جګیږي بنا موږ دا څه وی کنه چې Microsoft Access is used for database so دلته یو کوېسچن منځ ته راځي چې what is database itself database لکه یو فایل وی یا موږ لیکنه کوو یا په یو پروګرامونه چې پروسه دا د ډیټا database is a place where we can store the data that's great so تاسو کچیرته وګورئ موږ سره دوه الفاظ دي یو تاسو وګورئ ډیټا ده او بل موږ سره بیس دی اوس په ډیټا څوک تعریف کی کاری صرف ته ډیټا تعریف کړه دا اوس no idea that's great function so you tell me data is a collection of words it's a collection of word Excel PowerPoint is called data that's great do you have any idea data is an unprocessed information it's called data सही था हो सही था मतलब हो so I cannot get some ideas from your answer no data is raw material ها زمونږ د دې ډیفینیشن سره څه کار نشته مونږ IT concept class نه وایو so I will explain little bit data a collection of raw materials or a collection of raw facts in figure is called what data کله چې تاسو کمپیوټر ته مطلب څه انسترکشن کوئ د کیبورډ نه دا اصل کې تاسو سره په کمپیوټر کې انساید په لو لیول لینګویج کې پراته وي په 0 1 په باینری لینګویج کې پراته وي کله چې کمپیوټر په هغه باندې پروسیسینګ وکړي نو هغه موږ ته های لیول لینګویج ته کنورټ کی خبره تم خلشتا کله چې دی های لیول لینګویج ته کنورټ شنو اټس کالډ دی انفارمیشن اټ مینز که تاسو نو کوېسچن وکړي چې ډیټا خام مواد نو موږ سره دا یو میخانیک انسر دی خام مواد ته موږ ډیټا ویلې شو کنه نو هغه معلومات چې کمپیوټر پروسیسینګ کې پراته وي په 0 1 کې پراته د کمپیوټر په لینګویج کې پراته په هغه لا پروسس نه شوی
دې ته موږ څه ویلی شو ډیټا ویلی شو سو انفارمیشن همیشه دپاره تاسو ته د کوم ځای نه لاسته راځي سو انفارمیشن مطلب دا دی تاسو ګورئ موبایل کې موږ سره say for example څه ډیټا ده سو consider you have a data in your mobile موږ وایو داسې که نه خو هغه موبایل کې زه نه پوهېږم چې کوم قسم ډیټا ده چې کله زه هغه پکچر وګورم موږ ته معلومات وشي سو this is my picture نو موږ ته یو څه لاسته راشي ذهن ته که نه څه آیډیا راشي نو د ډیټا نه موږ څه آیډیا نشو اخیستی او انفارمیشن نه موږ آیډیا اخیستلی شو ښه سو دا به کیدای شي فار ایگزامپل نمبر وي تاسو سره کیدای شي فار ایگزامپل دا به ټیکسټ وي کیدای شي دا به تاسو سره پکچر وي کیدای شي دا به تاسو سره say فار ایگزامپل ویډیو وي یعنی ډیټا تاسو سره چې د ډیفرنٹ ټایپس کیدای شي ما سم خلاص شو خبره باندې او ورپسې تاسو ګورئ بیس نه معنا موږ داسې وایو که نه پښتو کې موقعیت موقعیت بنیاد یعنی په کوم ځای کې چې زموږ ډیټا سټور کیږي هغې ته موږ څه ویلی شو اټس کال بیس نو د ډیټابیس تعریف موږ داسې هم کولی شو چې ډیټابیس a location where my data located is called database په کوم ځای کې چې زموږ ډیټا پرتی هغې ته موږ څه ویلی شو ډیټابیس ویلی شو ګوره ډېر سمپل موږ دوه ورډس ویلي ښه what is Microsoft Access Microsoft Access is used for database ښه what is database so database a collection of information د معلوماتو مجموعې ته موږ څه ویلی شو په کومه اړخ چې د تعریف د دې کوي صحیح دی خو د ټولو هغه بنیادي خبره چې کوم ده هغه مقصد زموږ چې کوم دی هغه دا دی چې په کوم ځای کې زموږ ډیټا سټور کېږي نو هغې ته موږ څه ویلی شو ډیټابیس ویلی شو ذهن ته م څه راغله ښه دغه شانته موږ وایو چې نن سبا د مایکروسافټ اکسس سره په کمپټیشن کې کم پروګرامونه دي چې هغه د ډیټابیس لپاره استعمالیږي لکه نن سبا داسې کیدای شي داسې هلکان به وي چې هغه به دا ډیټابیس لږ ډیپ غواړي چې یاد کړي د مایکروسافټ اکسس سره څنګ کې چې کوم دی مایکروسافټ اسکیول سرور په نوم یو بل ډیټابیس پروګرام دی صحیح ده دې سره څنګ کې یو بل پروګرام دی MySQL دې سره څنګ کې یو بل پروګرام دی Oracle دې سره څنګ کې د پروګرامینګ دپاره یو بل پروګرام دی Visual Studio C#.net so you have to study hard to learn something صحیح څوک شته دی خارزو دا موږ سره د ډیټابیس یو څه خاص تعریفونه و ټیک ده که تاسو ته څوک داسې تعریف وکړي چې ډیټابیس a collection of tables is called database it's correct of course a collection of tables is called database تاسو همیشه دپاره next time په access کې پروګرامینګ کوئ نو په access کې موږ ټیبل جوړو په هغې ټیبلو کې زموږ ډیټا سټور کیږي نو موږ already تعریف داسې وکړو چې په کوم ځای کې زموږ ډیټا سټور کیږي that's called what class دا زموږ پروف دی یعنی مطلب دا زموږ ثبوت دی چې موږ وایو چې ټیبلز کلیکشن ته موږ څه ویلی شو ډیټابیس ورته ویلی شو ښه موږ داسې هم ویلی شو چې مایکروسافټ اکسس is relational so relational database management system the Microsoft Access among relational database management system هم ویلی شو خبره ورسېدی که نه یعنی یو تعریف داسې هم کولی شو موږ چې Microsoft Access is a relational database management system which store my data in relation form
in relation form معنا په شکل کې د سم ویل شو مونږ چې مایکروسافټ ایکسس یو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم سافټویر دی چې زمونږ ډیټا په ریلیشن فارم کې سٹور کړي د دې په مقصد به ورسته وایو چې څنګه په ریلیشن فارم کې سٹور کړي ځکه د دې انسایټ چې کوم دی د ټیبل ترمنځ مونږ ریلیشنشپ قائم کوو او په هغه ریلیشنشپ کې یو خاص مقصد پروت وي سو ان شاء الله we will study practically خو صرف موږ داسې تعریف هم کولی شو چې مایکروسافټ ایکسس is a relational database management system which store data in relation form so یو کوېسچن داسې کېږي چې what are the types of database موږ سره نن سبا څو قسمه ډیټابیس دي چې مارکیټ کې زیاتې چلیږي زمونږ انسر بدایي چې we have two types databases یو ته موږ DBMS ویلی شو بل ته موږ RDBMS ویلی شو موږ سره دوه قسمه ډیټابیس دي DBMS RDBMS DBMS نو مطلب زمونږ چې کوم دی ډیټابیس مینجمنت سیستم دی او د RDBMS نو مطلب زمونږه سو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم this is the meaning of RDBMS DBMS نو مطلب زمونږ DBMS دی لکه تاسو نن سبا ګورئ مایکروسافټ ایکسل دې ته دا اصل کې یو DBMS دی دا څه دی او مایکروسافټ ایکسس چې کوم دی دا یو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم دی Do you have concept about DBMS anyone in this class? So پیږي د دې په اړه کې دا څه لګ چې ولې موږ مایکروسافټ ایکسل ته DBMS وایو so anyone to solve this question د دې ټیبلونو ترمنځ کوم کنیکشن موجود دی ریلیشن دی او د کې زیات یو ترمنځ MYSQL دا د سہولت کوم زیات دی he is intelligent so database में उससे पला Microsoft Access your DBMS जैसे कि पता कि नो सॉफ्टवेयर में जुड़े थे of course we can say this موږ دا څه وایو کنه چې مایکروسافټ ایکسس اصل کې موږ مخکې لړی ویلې چې it is used for to create a database of course we can say this but the type of database here that is relational database management system because here in the tables are related with each other دا ټیبل چې کوم دی دا یو بل سره څنګه دی د پرایمری کې او فارن کې چې ورسته موږ ډیټابیس کیس په نوم باندې یو ټاپک لرو دته ډیسکس کومای په ریلیشنشپ کې صحیح ده نو په دې خاطر سره موږ ډیټابیس خو جنرال موږ نو مخلو ډیټابیس DBMS نو مطلب ډیټابیس مینجمنت سیستم بٹ دیر از یو نن ریلیشنل ډیټابیس دی او یو ریلیشنل ډیټابیس دی کلیر شو مزه دا کانسپټ ها نو مایکروسافټ ایکسس یو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم دی نو دا ایډیا تاسو سره باید لګ وي نن سبا تاسو ګورئ که تاسو نه کوېسچن وشي چې یاره نن سبا کوم سافټویر دی چې په هغې کې موږ ریلیشنل ډیټابیس جوړولی شو د ریلیشنل ډیټابیس یو اگزامپل ایکسس خپله یو RDBMS دی SQL سرور چې کوم دی خپله یو RDBMS دی سو اوریکل چې کوم خپله دی دا یو RDBMS دی MYSQL چې کوم دی نن سبا زیات د ویب ډیولپمنټ کې خلک استعمالوي بیک اینډ آف ویب سایټ کې دا استعمالیږي MYSQL دا خپله یو ریلیشنل ډیټابیس دی سو داسې نورې مینی سافټویر دي موږ سره صحیح شو نو دا د ریلیشنل ډیټابیس اگزامپلز دي او د DBMS اگزامپلز چې کوم دي لکه نن سبا ایکسل دی صحیح ده نن سبا لکه تاسو ګورئ سو پروفاکس په نوم یو سافټویر دی you can search in internet this is the relational database the DBMS example په DBMS کې یو پرابلم وو د ډیټا په سٹور کولو کې او اوس هغه پرابلم موجود دی خو موږ تاسو به نه پوهیږو کاری سم پرابلم دی ته ورته ډیسکس کړل استاد د کې زیات یوزر ته ځان نشو ورکولای دا خو یو مسله شو بل دا په ادارو ډیټا کې
بل دا د نور مشکلات صحیح شو راځو ځان نو یو کوېسچن کو وایي چې what are the difference between DBMS and RDBMS دلته تاسو زه یو څو خبرې تشریح کوم واضح کوم چې هغه د DBMS او RDBMS differences دي یعنی د RDBMS او DBMS فرقونه دي you have to learn اولنې خبره تاسو ګورئ چې په DBMS کې کوم پرابلم و د دې ډیس ایڈوانټیجز چې کوم دي دا ولې نن سبا خلک نه استعمالوي so it not control redundancy it cannot redundancy معنا څه ده redundancy معنا duplicate redundancy معنا تکرارېدلې ویلیو تکرار مطلب چې کوم ویلیو موږ سره تکراریږي تاسو ګورئ کنه په ایکسل کې څه مسله ده ولې نن سبا خلک ایکسل نه استعمالوي لیټس کم لکه say for example دا مایکروسافټ ایکسل دی ما سره دلته دی مثلا نمبر ما سره مثال دلته دی کسٹمر نیم پروډکټ نیم داغه پرایس quantity total price یو کسٹمر راغی say for example علی د تاسو سره ماوس واخستو په 900 باندې یو دانه دا کسٹمر به بل پروډکټ مخلی نو زه داسې مجبوریم چې زه به د دې نوم بیا لیکم دي زینا ماوس سوري مطلب دی دا ور انده بل پروډکټ واخستو 900 سره تاسو ګورئ دا نوم تاسو سره څنګه راغلو دوه ځل راغلو دا خو مینج طریقه نه ده دا خو مطلب موږ سره تاسو د کابل بانک ته لاړ شئ که مثال تاسو ورته چې موږ ته دا ریپورت راکړه چې موږ ټولې پیسې څومره اخیستې ټولې څومره پاتې دي په یو ټک سره تاسو ریپورت درکوي خو په ایکسل کې هغه ریپورټونه تاسو نشئ مینج کولی ځکه دلته اوس بل نفر هم راځي بل نفر هم راځي زه مطلب داسې وایم چې دلته په دې باندې موږ پرایمري کی نشو لګولی پرایمري کی د دې مقصد دپاره استعمالیږي چې یو آی ډي به تا سره یونیک راځي دلته ته کولی شي دویم نمبر به ته بیا هم استعمالوي فرضاً په دې دویم نمبر آی ډي سره نور راغی نو مسله دلته دا راغله چې دا هم ریډنډنس راغله خبره باندې هم خیال شته که نه نو زه داسې وایم دا انوایس ګورې داسې جوړېږي چې مثلا پاس کسټمر نیم وي د هغه آی ډي وي بس صرف نیم موږ سره علي او آی ډي 1 نور لاندې چې څومره پروډکټ اخلي که نه څومره پروډکټ نو بس موږ لاندې لیکو دې ځای نه this is called one to many relationship inshallah we will discuss these things موږ سره په ریلیشنل ډیټابیس کې یو څو ریلیشنشپونه دي چې موږ ورته one to one one to many and many to many relationship وایو this is called ERD entity relationship diagram concept دا ډیټابیس چې کوم دی بعضې الفاظ د دې لږ سخت دي خو سخت نه دي که نه چې تاسو مطلب سیلف سټډي وکئ بعضې تیوري درسونه دي زه ریفرنس در کوم بعضې کتابونه به ځان سره واخلئ هغه به سټډي کوئ نو یو مشکل دا و چې it cannot control redundancy خبر تم ښایسته که نه دا اوس یو تکرار ډیټا ده تکرار شوي ویلیو ده دا اوس تاسو سره وګورئ تکرار شوي ریکارډس دي تکرار ویلیو ده دې ته ریډنډنس ډیټا موږ ویلی شو یو پرابلم موږ سره په ډي بي ایم ایس کې دا بل پرابلم دا دی موږ سره چې سو انټیګریټي رولز آر ناٹ ډیفاین په دې کې تاسو سره انټیګریټي رولز نشته موږ ورته ډیټا ټایپس وایو اوس لکه موږ وایو چې فرضاً تاسو کې دلته موږ سره دا کوانټیټي ده په دې کې موږ که عدد لیکو که نمبر لیکو نو ما نه دې اکسپټ کوي زه ورته وایم چې باید په دې کې صرف ما سره نمبر اکسپټ شي دې ته ویلی شي انټیګریټي رولز هغه رولز ته ویلی شي په ډیټابیس کې چې هغه د پروګرامر د خوا نه تا ته جوړیږي او ته به د هغې مطابق انټري کوې انټیګریټي رولز دې ته ویلی شي بل دا چې سو ډي بي ایم ایس is not for multi users دا اصل کې د ډیرو یوزرانو دپاره نه دی تاسو نن سبا ګورئ د اتصالات چې کوم دي دا MTN دي کابل بینک چې کوم دي دا ټول د ریلیشنل ډیټابیس اگزامپلز دي
یعنی تاسو ګورئ په سیم ټایم کې ډیر یوزران په یو ډیټابیس باندې کار کوي دا سینې چې د هر یو ځان ته بیل بیل ډیټابیس جوړ کړي نو دا یو ډیټابیس دی خو ملټیپل یوزر دې ته ویل شي نتورک بیس اپلیکیشن او نن سبا چې کوم د نتورک بیس اپلیکیشن لپاره موږ استعمالو یا خو موږ اوریکل استعمالو او یا اصل کې موږ څه استعمالو SQL سرور استعمالو که تاسو یو غټه کمپنی ته پروجیکټ کوئ ډیټابیس جوړوي دا غي لپاره به اوریکل او مایکروسافټ SQL سرور استعمالوي اوریکل and مایکروسافټ SQL سرور ها نو DBMS is not for multi users څه مطلب شو د ډیرو یوزرانو د لپاره نه دی یعنی ایکسل فایل دی سیم ټایم کې دا صرف یو یوزر استعمالول شي and there is no security بس هر سړی راځي انټری کوي ډیلیټ کوي ریکارډ ریپورټونه پرینټ کوي وغیرہ there is no restrictions مایکروسافټ ایکسس کې چې کوم ډیټابیس جوړیږي دا به فل ریستریکټډ وي موږ ورته په کمپیوټر ساينس لینګویج کې موږ ورته لیئرز وایو په DBMS کې 2 لیئرز دي او په RDBMS کې 3 لیئرز دي so that is a huge topic so forget that خودل ته صرف دونه وایي چې there is no security DBMS secure نه دی اصل کې څه شي نه دی this is a simple ها او اوس راځو دویم RDBMS ته چې دې کې څه خوبې نه دي بدا کم پاس خبرې چې ما ور دا ټوله په دې کې شته خبره پوه شئ تاسو دا ټوله خبرې څنګه دي په دې کې شته دي ها نو زمونږ د درس خلاصه دا ده چې مونږ اول ویلو چې مایکروسافټ ایکسس 2013 به زمونږ د درس مقصد یې مونږ به ایکسس 2013 وایو اولنې خبره دا و چې مونږ ویل چې what is Microsoft Access Microsoft Access is a management system tools which can help you to store information in tables یعنی مطلب Microsoft Access یو database management system software دی چې دا موږ د database یعنی د ډیټا د سٹور کولو یو موقعیت ټاکو په دې کې موږ ځان لپاره داسې موقعیت جوړو چې زموږ ډیټا په دې کې څنګه کیږي سٹور کیږي به موږ داسې موویل چې Microsoft Access is used for database Microsoft Access اصل کې موږ څه لپاره استعمالو د database لپاره هو همدغه شانته موږ وایو چې Microsoft Access related to which company so this is a question بس موږ چې وایو چې Microsoft Access no this is a Microsoft application بیا موږ داسې وایو چې Microsoft company نن د database لپاره different types software موږ تر کوي لکه Microsoft Access شو SQL server شو MySQL شو DB2 Sysbase and there is no different types of softwares nowadays available charger سره Dell charger شته تیار دی لګولې ده ها که تاسو نو کوېسچن وکړي چې نن سبا خو SQL سرور هم ډیټابیس د لپاره استعمالېږي Access هم ډیټابیس د لپاره استعمالېږي Oracle یو سافټویر دی دام ډیټابیس د لپاره استعمالېږي دا Oracle چې کوم دی دام د Microsoft کمپنی سافټویر دی No this is own corporation what is database so database means a location where my data the collection of information is called a database د دې موږ ډېر لوی تعریفونه داسې نور کو په بوکس کې تھیوریټیکل خو هغه ته ضرورت نشته دی زمونږ ساده کانسپټ پکار دی ډیټا معنا دا هغه کوم انسټرکشن چې تاسو کمپیوټر ته ورکوي هغه ته موږ څه ویلی شو هغه مې بي نمبر وي ډیټابیس کې به نمبر سٹور کیږي کنه ټیکسټ به سٹور کیږي کنه پکچر ویډیو وغیرہ هر څه به تاسو ډیټابیس کې سٹور کیږي ورپسې موږ سره بیس دی بیس مینس موقعیت یا لوکیشن یا بنیاد نو دیره دوړ نه جوړ شو چې database so it's simple database it means the data موقعیت database a location where my data located database a collection of table is called database so this is simple
نن سبا خلک مایکروسافټ ایکسس داسې تعریف کوي چې مایکروسافټ ایکسس از ا ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم which store my data in relation form. یعنی نن سبا موږ سره دوه قسمه ډیټابیسز دي چې یو ډي بي ایم اس دی بل آر ډي بي ایم اس دی. په آر ډي بي ایم اس کې بیا موږ سره نور ډیفرنٹ ټایپس اف کویری راځي. لکه تاسو ګورئ نن سبا چې په کانکور تاسو د کانکور رزلټ چې کوم راځي کانکور رزلټ چې کوم راځي کنه دا اصل کې دیس از کال ویب اپلیکیشن بیس. دا یو ویب سایټ دی دا یو سافټویر دی خپل اصل کې د دې په بنیاد کې مشاته یو ډیټابیس پروت دی. دا ډیټا چې تاسو ته په انټرفیس کې ښکار کیږي فارم کې دا د یو ډیټابیس نه راځي. تاسو به وګورئ نن سبا دا الکترونیکی تذکرې چې کوم جوړیږي موږ ته کنه دا یو ډیټابیس دی. هغه مې بي چې یا خو په اوریکل کې هغه جوړ شوی ها دا سافټویر چې کوم راځي او موږ به استعمالو سو دیٹ از اوریکل سافټویر. او موږ ته په وین باندې یعنی په وایرلس باندې چې کیږي ایکسس کیږي. د دې بچ کوم دې سنټرلایز سیستم دی دا د دې سنټر برانچ بچ کوم وی هغه په مین برانچ په کابل کې صحیح ده. او لکه هر پولیس سره کمپیوټر وی هغه څنګه ډیټا ګوري سو دغه ډیټا په هر ولایت کې چې دوی انټر کوي دا به راځي یو مین برانچ کې به سٹور کیږي چې هر یوزر به ډیټا وغواړي د هغه برانچ نه بسنګ کیږي ورته ایکسس کی. سو په دې ان شاء الله به एग्जांपल در کوم چې دا څنګه جوړ شوی ایکسس ته چې کله لاړو. ها نو موږ وایو چې مایکروسافټ ایکسس چې کوم دی یو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم اپلیکیشن دی او نن سبا دوه قسمه ډیټابیس دي لکه ډي بي ایم اس دی او آر ډي بي ایم اس دی. نو ډي بي ایم اس نن سبا دومره څوک نه استعمالي او آر ډي بي ایم اس نن سبا ډیر خلک استعمالي. د دې ډیماند څنګه دی زیات دی یعنی په غټو کمپنیانو کې په غټو اورګنایزیشنو کې چې دی کم ډیټابیس کم سافټ آر ډي بي ایم اس استعمالي. لګ لګم سه هند سره غلي کنه. ها راځو اوس به دا خبره کو چې لګ نوٹ مایکروسافٹ ایکسس give us two types applications. دو قسمه اپلیکیشنز مونږ ترا کوي دا چې یو ته مونږ اصلي کې ویلې شو نیټورک اپلیکیشن او یو ته مونږ ویلې شو ډیسک ټاپ اپلیکیشن. نن سبا مایکروسافټ ایکسس اویلیبل دی چې دواړه ټایپس اپلیکیشنز مونږ ترا کوي. نیټورک بیس معنا دا ده چې هغه په نیټورک باندې استعمالېږي. نن سبا خبره باندې تاسو پوه شئ کنه لکه اوس فرضاً تاسو د براوزر ته لاړ شئ دلته نه so we have a software کله دې ته نیټورک بیس اپلیکیشن ویلې شو موږ تاسو پاس مثال راشي دي نه دا موږ سره یو ویب سایټ دی بلکې دا موږ یو سافټویر جوړ کړی دی. so you can go simple there account software and دا انلاین ایکسس کیږي په هر ځکه چې د ناشتي سو تاسو چې انټرنیټ اویلیبل سو یو کین سمپل ایکسس ټو دیس سافټویر. خپل دا سٹاک سیستم سافټویر دی دا پی ایچ پی کې شوی ښه خو ډیټا بیهایند MySQL پروت دی ډیټابیس کې. نو نیټورک بیس چې هغه په نیټورک باندې خلک استعمالوي او ډیسکټاپ اپلیکیشن مطلب دا دی چې بس یو کس ناشتي او انټرنیټ کوي دلته یو سیستم کې فعال دا سیستم او په یو سیستم کې یو یوزر استعمالوي دې ته موږ څه ویلی شو ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن. نو مایکروسافټ ایکسس چې کوم دی دواړه ټایپس اپلیکیشنز موږ ترا کوي. راځو ورپسې موږ سره چې کوم دی سټډي اف مایکروسافټ ایکسس. تاسو که غواړئ چې مایکروسافټ ایکسس یاد کړئ په کوم لیول سره باید دا ایکسس سټډي شي دا پروګرام. اول بګینر لیول خو څه مطلب دی so you know better this advanced level expert یا developer level developer دا درې قسمه طریقو سره باید موږ څنګه کو ایکسس سټډي کو. بګینر لیول کې څه مطلب په بګینر لیول کې به اول موږ چې کو introduction to tables introduction
to query, introduction to farm, introduction to report, introduction to macro, introduction to modules. This is called یعنی مطلب دا دی چې موږ به سټپ بای سټپ ځو په ټیبل کې چې دی بیا انساید ان د ټیبل په مقصد باندې د ټیبل په جوړولو ډیلیټ کولو ریلیشنشپ باندې پوه شو سو سټپ بای سټپ وی ویل گو کلم چې دا یاد شول بیا راځو اصل کې مونږه ایڈوانس لیول کې پریکټیکل اگزامپل تر راځو چې شتا پریکټیکل examples پدې کې مختلف کنټرولز دي بٹن دا ټیکس باکس ته لیست باکس ته سو وی هاف مینی کنټرولز پاغي باندې پریکټیکل کار کو لکه اوس مونږ وایو چې را په سٹاک سیستم بسنګ کار کو یو یونیورسيټی ډیټابیس څنګه جوړیږي دا به زمونږ ایڈوانس لیول درسي او ډیولپر لیول کې چې کوم دی بس تاسو ته به موږ سمپل یو پروجیکټ کو so inshallah we will cover this in 2 months and 25 days we have a plan we will cover these all above lectures so it's enough I think for today none of our bus